د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. زه کله یم هغه څه چې ماته له هر څه څخه ډېر سکون راکوي هغه د ماشومانو غږونه، د لوبو او مستۍ شور، منډې رامنډې، ماشومانه خنداوې او خوښۍ دي. کله چې تاسو د خپل کوچنیوالي خوږې شیبې رایادې کړئ نو تاسو به خامخا ووایئ چې زما ټول دولت او شهرت دې تالا شي، خو زما د ماشومتوب شیبې دې بیرته راوګرځي. ماشوم او ماشومتوب ډېر ښکلی وي، ځکه خو د ماشومانو روغتیا او پالنه پر مور، پلار او ټول کورنۍ فرض ده. که ستاسو ماشومان روغ وي نو ستاسو کور به له خوښیو ډک وي. رښتیا تاسو خبر یاست چې د ماشومانو ملګري یعنی د ګوزڼ واکسیناتوران ستاسو کلي ته هم درځي. تاسو هم خپل ماشومان د دلوې له 3 نیټې څخه د دلوې تر 6 نیټې پورې د ژوند د 2 څاڅکو واکسین لپاره تیار کړئ. روغ ماشوم، خوشحاله کورنۍ. زه رسمونه رسمومه، زه ګلونه رسمومه، د خپل کلي کروندې او سړکونه رسمومه، زه باغونه رسمومه، زه سیندونه رسمومه. وای ملالۍ لورې، دا څه خوږ شعر و. دا د څه شی رسم کړي دي؟ پلاره دا مې خپل کلی رسم کړی دی. واه نام خدای دې وي، په ګوتو دې برکت شه. دا څومره ښکلی او رنګین رسم دې کړی دی. هغه رنګې چې تا په بازار کې راته واخیستې رسمونه ته مې پکار وې. رنګې درجار شه، نورې به هم درته واخلم. رښتیا چې دا سنګین لالا دې څه شو؟ هغه د ډنګر په بر سر کې کار کوي. ته ور غږ که چې دلته راشي او ستا دا رسم وګوري، څومره به خوشحاله شي. پلاره هسې نه چې له کاره یې وباسو. کار خو څه تښتي نه، بیا به یې وکړي. ور غږ که، هغه ستا په هوښیارۍ او تکړهتوب ډېر خوشحالېږي. ښه ده چې ته وایې ور غږ به کړم. هو ور غږ که چې ژر راشي او ستا هنر وګوري. څنګه لالا و څنګه لالا لالا دې جار شه. څه وایې ملالۍ ګلې؟ پلار مې وایي چې یو ځل دلته راشه. ښه ده دا دی درځم. هغه دی را روان شو چې دا رسم وګوري، ډېر به خوشحاله شي. هو لالا مې ما تل تشویقوي، راته وایي چې ډېره تکړه یې. په تکړه والي کې خو د شک نشته لورې. ملالۍ ګلې څه مو ویل؟ پلاره ته ورته ووایه. ښه ده ملالۍ. سنګینه زویه، ته دا رسم وګوره. ملالۍ رسم کړی چې ته څو نمرې ورکوې؟ ته راکه ملالۍ چې زه یې وګورم او سترګې پې خوږې کړم. لالا ویې ګوره دومره بښنه وي. واه واه نام خدای دې وي، په قلم دې برکت شه. دا دې څومره ښکلی رسم ایستلی دی. زما لخوا 100 نمرې او ورسره آفرین. څنګه لالا دا مې د خپل کلي رسم ایستلی دی. ډېر ښکلی دی. دا ښکلې ځمکې، دا باغونه، دا سیند، خو دا سړکونه څومره ډېر دي. زمونږ په کلي کې خو سړکونه نشته. ایله یو سړک د کلي کوز سر ته راغلی دی. خو په دې کې زما یو مقصد دی. د څه شي مقصد ملالۍ؟ چې د خلکو ورپام شي، د کلي ځمکو او هر ځای ته یې سړکونه تیر کړي. ملالۍ ګلې ډېر ښه فکر دې کړی دی. زه چې په انګړ کې لښتی تیر کم دا رسم به له ځان سره وړم چې کلیوال یې وګوري او یو ښه فکر ترې واخلي. هلکه خیالي دا بوجۍ را سره ونیسه چې د ژرندې ډول ته یې ورپورته کړو. چنار ګله مو مې پازابوه، لږ مې خپل چورت ته پرېږده. له خیالونو او چورتونو څه نه جوړېږي. له کومک را سره وکړه، ثوابه دې وشي. سمه ده کومک به در سره وکړم، خو ګوره بیا به سندرې راته وایې. وایم سندرې خو داسې نخ دی چخ دی رانه واخله. دا دی دا راغلم. خیر اوسې چې داسې ده ونیسه نو. وایم کور دې ودان، اوس به یې نو د ژرندې په ډول کې خالي کړو. دغسې
یاره خیالي د کار سړی خو ایله چې لږ لاس وښوروي. غنم دې خالي شو. ښه نو اوس نو کاسه راواخله یوه ښه مسته سندره راته ووایه نو. سمه ده، سندره به د ژرندې د دروازې مخې ته ووایو. دلته د ژرندې غږ ډېر دی، ښه نه اورېدل کېږي. ښه نو درځه چې د ژرندې مخې ته ورته کښېنو. خو ګوره خیالي سندره به تم را سره وایې. وایم په سترګو ته یې پیل که زه هم در سره وایم. الله ژرنده د خوشحال ده چنار ګلې ژرنده کړی دی ښه پکې خوشحال دی هسې نه چې پکې ستړی دی ښه پکې خوشحال دی هسې نه چې پکې ستړی دی. هاي 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 ووا والکه چنارګله تا او خیالي څه سندرې پیل کړي دي؟ خوشحال کاکا خیالي ګل ډېر ښه هلک دی. د ژرندې ډول ته یې د غنمو بوجۍ را سره پورته کړه. ما وې چې دا یوه سندره خو به زه هم ورته ووایم. ښه نام خدای دې وي. خدای دې د خیالي په لاسونو کې برکت واچوي چې خپلو کارونو ته هم پام شي. امین. خوشحال کاکا په ژرنده کې مې چورت برابر شي. د چنارګل په سندره مې بیخي زړه خوشحاله شي. چنارګله وایم امر کوه خوشحال کاکا. چې خیالي دومره خدمت کړی دی خو ته هم لږ ونازوه. وایم په سترګو شین چای به له تورې ګوړې سره همدا اوس ورته راوړم. شین چای او توره ګوړه خو ورجار شه. داسې وکړه چې یو څه غنم هم ورکړه. اورېدلي مې دي چې خیالي کوتر هم ساتي. د کوترو لپاره به غنم هم یوسي. وایم په سترګو. چې مرچ او مساله پکې واچوم که ته خپله خوندور شي. پلوشې ما وی چې اوس به دې د مینې وریجو خوږه وږمه راځي. تا لکه چې بیا شلغم باندې کړي دي. داسې خوندور شلغم مې پاخه کړي چې ګوتې به ورسره وخورې. یاره د شلغمو خو د هغه نوم ورک شي. خو پرون هم ټوخي دي. چا ویل چې شلغم ټوخي ته ډېر ښه وي. زه د ټوخي مړ کړی وای خو چې تا مینې وریجې پخې کړې وای. خیر دی نن په شلغمو ګزاره وکړه. د مینې وریجو وار به هم راشي په خیر. یاره دا شلغم خو دې په تا مبارک. واه همت خانه چېرته لاړې؟ زما د کوم یار دوست سره به ډوډۍ وخورم. شلغمو میاس هم زړه سپین کړی دی. او سړی نو زه خو ارام خواړه نشم خوړی. تا خو ما ته د غلا وریجې راوړې وي او هغه خو ما بېرته خپل خاوند ته یې ولېږلې. چې دا بیا همت خان هغې که څه هسې نه چې زما خبرې اورېدلې وي. خدای خیر کړي. پلوشې نوې مېلمانه منې؟ مېلمانه دې هر کله راشي. قندي ګل ترورې ستړې مه شي. ښه ده شي لورې خدای دې د بچو له غمه وساته. امین. تا سره راځه ترورې دلته دې دیوال ته تکیه وکړه. راځه. ښه ده. پلوشې د دیګ تر څنګ ناسته یې څه شی دې پاخه کړي دي؟ شلغم مې پاخه کړي دي ترورې. اوس به یې په ګډه سره وخورو. کور دې ودان ما ډوډۍ خوړلې ده. نه دومره وختي به دې نه وي خوړلي. راځه زما د لاس پخلی به وګورې چې څنګه دی. ستا د لاس پخلي ما ډېر خوړلي دي. ستا غوندې خواږه لاسونه په دې ټول کلي کې د چا نشته. خو زما لاسونه هغه د چا خبره. تورې پیشو څټلې دي ترورې. وی پلوشې خدای دې نه کړي داسې ولې وایې؟ اوښکې د جار شم ولې ژاړې؟ اوس لږ مخکې همت خان راته ډېر غوسه شو ترورې. ویلې چې ولې دې مینې وریجې نه دي پخې کړي. ما خو داسې ورته نه شو ویلی چې هغه خو دې غلا کړې وي او ارامې وي. ما بېرته ورولېږلې. تا به ورته ویلي وو چې کومه بله ورځ به وریجې درته پخې کړم. دا بانه خو مې ورته وکړه ترورې. خو بله ورځ به بیا وریجې غواړي. زه به یې له کومه کړم ورته. ته وریجو ته خفه یې؟ دا دي یو من وریجې مې درته راوړي دي. وی قندي ګل ترورې ته ولې ځان په عذاب کړی؟
دا نو څه عذاب دی. سره ګاونډیان یو، د یو بل په ښه او بد چې شریک نه شو، دا نو بیا څه ګاونډیتوب شو. وایم کور دې ودان ترورې، بلا مو ډېره شه. تاسو په رښتیا چې زموږ ښه ګاونډیان یئ، خدای دې درته اجر درکړي. لورې، د خیالي پلار ویل چې احمد خان سرتنبه بني آدم دی، هسې نه د هغه وریجو په سر یې له پلوشۍ سره خفګان راشي، نو ځکه مې دا وریجې راوړې. اوهو، دا خو امید راغی. امیده، ستړی مه شې. خیر اوسې چنارګله. امیده، ته د ژرندې مخې ته په دې پوزي کښېنه، زه د ژرندې ډول ته د غنم اچوم، دستي درځم. چنارګله، دا دی، زه کېناستم، ته دې په ارامه خپل کار کوه. دا دی، د ژرندې ډول ته مې غنم واچول، زم دستي د آس په ګام درځم. د آس په ګام مه راځه، راوبه غورځې، د چنارګل په ګام راشه. امید ګله، دا ووایه چې شین چای له تورې ګوړې سره درته راوړم او که یوه سندره درته ووایو. چنارګله، نه شین چای له تورې ګوړې سره غواړم او نام سندره. بس خبرې کوه چې خبرې د ګوړې شکر هم دي او شین چای هم. خبرې خو به وایم په بوجیو بوجیو درته وکم، وایم کور دې له غلې ډک شه، ته خبرو ته خفه یې. نه نه، په بوجیو بوجیو مه کوه، ستا دوی خبرې هم لکه یوه څټه غنم داسې قدرمنې دي. په دې کلي کې ته ځکه راباندې ګرانې چې د ښو خبرو په قدر پوهېږې. که د ژرندې طبیړه نه وي، ته هم په دې پوزي کښېنه. ښه دا دی چې ته وایې کېبه نو. هغه دی، یو بل ملګری دې هم دې خواته را روان دی. څوک دی؟ سنګین دی، هغه نه وایي چې له مهاجرته راستون شوی دی. ښه، سنګین خو ډېر ګل سړی دی. او ګل سړی دی، خو زمونږ عکسونه هم د بندیخانې په دیوال نه دي لګولي. سلام علیکم. وعلیکم سلام. وعلیکم السلام. سنګینه ګله، ستړی مه شې. عزتمند اوسې چنارګله. سنګینه، دلته زما تر څنګ کښېنه. هو، هم دلته کښېنم. له تا سره مې یو کارم و. ته دا تصویر وګوره، دا مې وړې خور ملالۍ ایستلی دی، د خوشحال خیلو د کلي تصویر دی. نام خدای دې وي، څومره ښه رسم یې ویستلی دی. اوهو، زموږ ژرنده یې هم رسم کړې ده. دا دی، د ژرندې تر څنګ کې چنار هم رسم کړی دی. امیده، د ملالۍ له دې رسم نه یو مقصد په زړه کې و. څه مقصد؟ په رسم کې خو ګورې چې د کلي هرې برخې ته یې سړک ورتېر کړی دی. هو، ورته پام مې شو. خو ارمان چې زموږ په کلي کې هماغه یو سړک دی. بس اوس د ملالۍ په مقصد وپوهېدې. ملالۍ وایي چې د کلي هرې برخې ته دې داسې سړک ورتېر شي لکه په دې رسم کې. دې رسم خو ماته لوی درس راکړ. که خیر و، زه او ته به له کلیوالو سره مشوره کوو چې د کلي د ټولو سړکونو غم وخورو، چې سړک وي د کلي د ګټې وټې لارې به هم ډېرې شي. وایم کور دې له غلې ډک شه، یو سړک به زموږ ژرندې ته هم راتېروئ. یوازې کور ور او دیوالونه ښه نه ښکاري، هلته چې روغ ماشوم نه وي. د هغه کور شتمني، مال او دولت ښه نه ښکاري. نو د همدې لپاره په یاد مو وي چې د دلوې له 3 نیټې څخه د دلوې تر 6 نیټې پورې د پولیو واکسیناټوران د ماشومانو لپاره د ژوند د 2 څاڅکو واکسین د ورکولو په موخه ستاسو کلي او کور ته درځي. نو تاسو هم روغ رمټ او تیار اوسئ او د ماشومانو روغتیا ته مو پاملرنه وکړئ. بیا سره وینو، روغ رمټ او په امن کې اوسئ. د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.